باب دې په بیان د هغه مسلو کې چې د حیض سره تعلق ساتي. په عربي کې د الحیض چې دی د دې معنی د السیلان بهېدو ته وایي، او عرب وایي حاض الوادي خوړ راووت وبهېدو. نو ځکه دې حیض ته حیض ویل کېږي ځکه چې دې کې وینه بهېږي، نو دې ته حیض وایي. او دا حیض یو وینه ده چې د زنانه د رحم د هغه ځینې چې بچی پکې پیدا کېږي د هغې نه راوځي. د هغه ځینې دا وینه راوځي او دا د عامې وینې په شان نه وي، لکه څنګه چې د رګ دا وینه که نه د دې په شان وینه دا نه وي. او دا طبیعي وینه وي. طبیعي معنی ده چې داسې بیماري نه ده چېرې دا زنانه بیماره شوې ده یا د دې زخم دی یا بله څه خبره ده، نه، دا طبیعي خبره ده. دا د دې زنانه بدن الله پیدا کړی دی سړی چې په دې به دا وینه راشي. دا وینه د الله هر کار ګورې د حکمت نه ډکي، دا کیدی نشي چې بدن کې د یو شی او د هغې د څه کار نه وي. دا وینه چې د حیض ده دا د ماشوم دپاره غذا جوړه شي. نو دا داسې نه ده چې پالتو هسې راځي په زنانو باندې، او دا طبیعي وینه ده د ټولو زنانو. دې کې حالات یو شان نه وي، جدایي علاقې سره تعلق ساتي، د بدن سره تعلق ساتي، د موسم سره تعلق ساتي. نو اختلاف وي د علاقې د زنانو او د هغوی د مسایلو. اولنی حدیث راوړی عن عائشة رضی الله عنها، عائشة رضی الله عنها. اوس ګوره دا مسله عائشة رضی الله عنها امت ته بیانوي. چا ته بیانوي؟ امت ته بیانوي. ښه نو امت څه وکړي؟ دا مسله سیټ دی، دا بیان کړي دي دپاره چې امت په دې مسله باندې پوه شي. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. عائشة رضی الله عنها وی ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها راله پر رسول صلی الله علیه وسلم په سوداګانې تپوس وی انی استحاض فلا اطهر. اے د الله پیغمبر انی استحاض، ما ته د استحاضي بیماری ده، پاکیږم نه. او د زنانه تپوس کې د چا نه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دین مسله ده، په دې کې داسې نشي کېدی چې ده اوس که چېرته دا فاطمه بنت ابو حبیش غلي پاتې شوې، اوس دې ته پته ونه لګېده چې آیا دې وینه کې ده چې کومه په ما باندې همیشه ده، په دې کې به زه لمونځ کولی شم او که نه؟ دې کې روژه نیوی شم که نه؟ دې کې زما خاوند ما سره میلاوېدی شي او که نه؟ په دې کې به قرآن ویم او که نه؟ په دې کې به ذکر کوم او که نه؟ یعنې څومره مسلې دې سره تعلق ساتي. او که دا دې تپوس نه وی کړی نو د دغه شان په تیارو کې داخل شوي. اگر هله تپوس یې وکړو یا رسول الله ما ته استحاضي بیماري ده، او استحاضه هغه وینې ته وایي چې په زنانه باندې ډېر وخته پورې کلونو په زنانه باندې وینې، او دا د حیض وینه نه وي. دې کې او هغې کې فرق، دا د رګ وینه. استحاضي دا وینه دا د رګ وینه. نو دې رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله په ما باندې دا وینه همیشه پاکېږم نه، افادع الصلاه. څومره ښایسته سوال، یعنې زه به دا لمونځ همیشه پرېږدم که چې ما باندې خو وینه همیشه ده. نو چې وینه په ما باندې همیشه ده زه به همیشه دا لمونځ پرېږدم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه، ته لمونځ همیشه نه پرېږدي. ان ذلک عرق، عرق رګ ته وایي، دغه د رګ وینه ده، دغه د حیض وینه نه ده. حیض وینه د رحم نه راوځي، او دا د رګ وینه ده. یو رګ چې ته عازل ویلی کېږي، دغه رګ نه دا وینه راوځي. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دا أهم مسألة. مونځ به ته پرېږدې د هغه ورځو په اندازه څومره چې په تا باندې به حیض بیماري راتله. ثم اغتسلي، چې کله بیا دغه ورځې ختمې شوې نو غسل به وکړي، وصلي او لمونځ به کوي. دې وضاحت ته کوم انشاءالله چې په اول پیر سړی په دې نه پوهېږي. وفي روایه په بلې روایت کې راځي وليس بالحیضه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا د رګ وینه نه ده، د حیض وینه نه ده. فإذا أقبلت الحيضة چې کله به کې د حیض هغه ورځې راشي
فاترك الصلاة فيها ندغ ورزك بمزنك فإذا ذهب قدرها چې کله دغه ورځو هغه شمار ختم شي د کوم ورځو د حیض د ورځو فاغسلي عنك الدم وصلي نو بیا د وینه وینځه غسل به وکړي او لمونځ به شروع وکړي دې حدیث کې ډېرې مسلې دي بې شماره مسلې دي یو مسله هغه دا ده اهمه چې کومه زنانه باندې همیشه وینه نو دا د رګ وینه ده دا د حیض وینه نه ده نو په دې کې به لمونځ نه پرېږدي انشاءالله دې ښه تفصیل وروسته به راشي لمونځ پکې به نه پرېږدي ځکه دا د حیض وینه نه ده دې نه دا مسله راووته چې د حیض په دوران کې به زنانه لمونځ نه کوي وصیات کوي حایضه زنانه چې ده دې باندې منع دی لمونځ دې باندې منع ده روژه نیول دغه شان طواف کول او د قرآن په تلاوت کې اختلاف دی چې دا کولی شي او که نه او راجح قول دا دی چې حایضه زنانه د قرآن تلاوت کولی شي ځکه چې په دې صحیح دلیل نه حدیث کې راغلی دي منع خو هغه حدیث سندن کمزوره دی صحیح حدیث نشته چې زنانه د تلاوت نه منع کوي حایضه زنانه لاس خو نشي لګولی ځکه چې خو بې اودسه کېده که نه خو واضح ده چې بې اودسه انسان قرآن له لاس نشي وړلی خو که تلاوت کوي نو لاسپیرۍ لاس ته واچوي دستانې او یا په قلم باندې یا په سړکي باندې پاڼې اړی راړی هېڅ حرج نشته قرآن تلاوت کولی شي ځکه چې دا د دې په اختیار کې خو نه ده یعنې اوس یو سړی د جنابت په حالات کې جنابت حالات کې موږ قرآن تلاوت نشي کولی هلته دا خبره د ده په لاس کې ده یعنی یو سړی د جنابت په حالات کې د قرآن تلاوت ته یې زړه کېږي څه دې وکړي غسل دې وکړي تلاوت دې کوي که نه اوس یو زنانه ده د قرآن تلاوت کوي خپل د هغې ورد دی حافظه ده مراجعه کوي یا استاذه ده یا شاګرده ده او که دا اوه اته ورځې او لس ورځې او دا قرآن نه وي دې نه هېرېږي نو اوس دا څه چل وکړي د دې په لاس کې خبره نه ده او نه په دې صحیح دلیل شته که صحیح دلیل وي بیا خو خبره سمعا و طاعه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړي بیا خبره ختمه شوه خو په دې صحیح دلیل نشته نو حایضه زنانه د قرآن تلاوت کولی شي لمونځ به نه کوي روجې به نه نیسي طواف نشي کولی او خاوند سره میلاوېدی نشي معنی کوروالی نشي کولی او دا مسلې را روانې کوروالي نه علاوه د خاوند سره میلاوېدی شي او که نه هغې به خپل ځای کې تفصیل راځي عایشه رضی الله عنها د هغې وضاحت کوي